Hello, Miss Nadia. Hi, Mr. Emil Khan Amy. Pleased to meet you. I do not think we have met Emil Khan Amy. Miss Nadia, thank you. Most welcome. What company are you from, Mr. Emil Khan Amy? Oceanside. I am the sales representative for this region. Ah, yes. I know about your company. راځو نن په دې ویډیو کې به د کارټون د جوړولو په اړه باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو موږ یو سیمپل شان کارټون جوړ کړو. نو دغه جوړولو لپاره مختلف اپروچ په یوټیوب کې یوز کیږي چې تاسو څنګه کولی شئ چې کارټون جوړ کړئ. د هغې لپاره مختلف لارې طریقې دي. نو موږ به په دغه ویډیو کې ډېر اسانه طریقه باندې دغه کارټون څه کوو کریټ کوو. هغه هم د پلوټاګان یو سافټویر دی، پلوټاګان سټوډیو. هغه به تاسو ډاونلوډ کوئ. د هغې طریقه هم درته زه ښیم. نو راځئ ستاسو ټایم نه ویسټ کوم، وخت هم نه ضایع کوم، ویډیو باندې سټارټ کوو. د ویډیو سټارټ نه مخکې تاسو ته یو لوکیشن ریکویسټ کوم که زموږ چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ نو پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. نو دغه پلوټاګان سافټویر چې کله ګوګل کې تاسو سرچ کوو نو هلته به پلوټاګان سافټویر لینک راشي. تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ. نو د هغې دپاره دوه آپشنز راځي، یو د ډیسکټاپ دپاره یو د وینډو بیس دپاره. تاسو په وینډو بیس دپاره دا څه کوئ ډاونلوډ کړئ. نور ویډیو کې تاسو ته د دې انټرفیس هر څه ښکاري چې څنګه سو تاسو کتلی شي ما ځان ته الریډي ډاونلوډ کړی ده. دغه ګورئ پلوټاګان آیکن ده. نو دغه شان انټرفیس تاسو ښکاره شي. دا الریډي یو پروجیکټ ما کریټ کړی. زه تاسو ته دغه شو کوم. موږ سره دلته شان لږ لوډینګ کوي ځکه دغه کله چې تاسو دا پلوټاګان سافټویر کلاوئ بغیر چې دی د نیټ نه کار نه کوي نو آفلاین نه کې انټرنیټ سره دا اکسس کېږي. صحیح ده. نو ګورئ دغه شان لوډینګ کوي. ګورئ تاسو کتلی شئ دا پروجیکټ ما الریډي مخکې جوړ کړی ده او دا د دې چې کوم کنورسیشنز دي یو بل سره چې دوی خبرې اترې کړي هغه دلته موجود دي. نو دغه شان جوړیږي. خو زه به راشم بیک بشم او زه به کریټ نیو پروجیکټ واخلم. کله چې ما کریټ نیو پروجیکټ واغستو نو ما ته دغه شان انټرفیس اوپن شي. زه به سین باندې کلیک کوم. دغه بره تاسو ریډ کلر کې ښکاري سین باندې به کلیک کوئ. کله چې تاسو په سین باندې کلیک کوو نو ګورئ دلته مختلف سینز دي. د دې سټریټ دپاره شته دی، لیوینګ روم دپاره شته دی، موږ سره په دې کې آفیس دپاره شته دی. دغه شان که تاسو مختلف سینز دي دلته موږ سره چې کله په یو سټیج باندې موږ سین لګوم هغه سینز دي. بس دې لپاره مینولي چې دی صرف یو کرکټر به چوز کوئ. که یو وي دوی درې هر څومره کرکټرز یو به تاسو په دې کې مینول څه کوئ ایډ کوئ. نو زه به دلته یو سین چوز کړم. زه به لږ شان ډاون راشم. ګورئ لږ شان لوډینګ کوي. ډېر زیات سینز دي دلته موږ سره پریزنټ دي. صحیح ده موجود دي. نو زه به بره لاړ شم یو سین به چوز کم لیوینګ روم دپاره. ګورئ دغه لیوینګ روم سین به ځان د څه کړم چوز کړم. ګورئ مختلف سینز دي تاسو چې هر یو خوښوئ ستاسو خوښه ده چې کوم یو چوز کوئ. دغه سټریټ دپاره دی، دا موږ سره نایټ دپاره دی، د شپې او کوڅه کې لیوینګ. زه به لیوینګ روم چوز کړم. چې کله لیوینګ روم ما چوز کړو نو دلته به زه اوس یو کرکټر راوړم. دغه کرکټر باندې به کلیک تاسو وکئ. ګورئ دلته الریډي د پلوټاګان کې چې دی مخکې نه کرکټر ډیفالټ جوړ دي. که تاسو ځان ته مینول جوړوئ نو هم جوړولی شئ. د هغې دپاره به تاسو څه کوئ را به شئ کریټ کرکټر ته به راشئ. ګورئ دا الریډي جوړ دي. تاسو به راشئ کریټ کرکټر دغه پلس علامه به کلیک کوئ او دلته به تاسو مینول ځان ته جوړولی شئ. ګورئ مختلف چې څنګه ستاسو ډیپینډ په تاسو کې چې څنګه جوړوئ. د هغه ټي شرټس، د هغه بنین شو، د هغه هیر سټایل شو، فیس کلر شو، مطلب آیز شلو، هر څه دلته جوړیږي. د هغه سترګو رنګ، کلرس، د هغه بنین، هر څه دلته نه برابریږي. مینول تاسو دلته ځان څه کوئ جوړولی شئ. که میلي که فیمیلي نو ځان په شان جوړولی شئ. هم هغه شان ځان ته ګوره هغه شان تاسو جوړولی شئ. صحیح ده. نو اوس ګورئ دا د هیر سټایل دی، فیس کلر دی، د مخ شیپ څنګه وي که نه هغه فیس یادوي. دا لږ شان لوډینګ کوي. دا به ډاونلوډ کوئ ځان ته هم مینول. نو تاسو کتلی شئ دا د دغه کلرز چې د مخ. صحیح ده. نو دې باندې چې کله کلیک وکړي هغه کلرز چینج کېږي. دلته نیټ سلو ده. بای د وی موږ به راشو دلته خپل سین ته او د سین کې به موږ اوس یو کرکټر چوز کړو. هغه کرکټر چې موږ مخکې ځان ته جوړ کړی ده ایمل په نوم باندې. دا کرکټر د اوس پوزیشن ګورو چې دا په دې لیوینګ روم کې په کوم لوکیشن دی ولاړ وي. آرم چیر مطلب په دې چوکۍ دی وي. نو ګورئ دا اوس په چوکۍ کې ناست و. دغه شان د نور پوزیشن تاسو هم چینج کولی شئ چې په کمره کې دا په کوم ځای کې کښېني، په کوم ځای کې دې ودرېږي. نو دا اوس به د المارۍ سره وي. هغه انګلیش ورته لیکلی تاسو هغې ته ګورم هغه شان د لوکیشن تاسو څه کوئ ټاکلی شئ. نو اوس ګورئ زه وایم چې نه دا دې په دغه شان وړه چوکۍ دې وي.
ګوره دا د لیفت د ډور وي رایټ د ډور وي لیفت د سوفا وي رایټ د سوفا وي ګوره مطلب دغه دې چینج کېږي تاسو کولی شئ دلته نه صحیح ده اوس ګوره دا لیفت د سوفا دی زم دا د رایټ د سوفا شي ښی سایډ ته د سوفا کې کینی چپ سایډ ته کینی او زه به دا د دروازې سره ودرومه ډور سایډ ته نو دې لپاره اوس که تاسو خبرې کول غواړئ په کمنټ به کلیک کوئ ګورئ زه په کمنټ باندې کلیک کوم صحیح ده کله چې کمنټ باندې ما کلیک کوم نو دغه ځای کې تاسو خبرې لیکلی شئ شو نو کرکټر به چوز کړم چې دا خبرې وکړي یس دلته به تاسو څه لیکنه وکړئ کوم کنورسیشن یا سکرپټ چې دی د دې کارټون لپاره خپل سکرپټ وي نو دلته زه سکرپټ لیکم چې هیلو مس نادیا تاسو هر څه لیکلی شئ دا به تاسو ځان سره ولیکئ او بیا به دا څه کوئ مینول څه کوئ اډ کوئ دلته نه دا پلی کېږي صحیح ده ګورئ دا به تاسو دلته څه کوئ پلی کوئ نو دغه سکرپټ دلته ولیکل شو اوس دا تاسو پلی کړئ دا به دغه خبرې کوي صحیح ده اوس راځو که تاسو بل کرکټر راوستل غواړئ بیا دې دا نورې خبرې وکړي نو دغه کمنټ باندې واپس کلیک کوئ راتلی شي دا د کمنټس زه یم چې اوس د بل کرکټر راشي د هغې دپاره به تاسو هم دغه کرکټر نه چوز کوئ بره به لاړ شئ ګورئ دغه کرکټر به واپس څه کوئ ډیلیټ کوئ سیده ځکه عمل خو یو ځل سکرپټ واغستو د خبرې وکړئ دا به دې نه تاسو څه کوئ ډیلیټ کوئ یا به دې نه تاسو مینول بل کرکټر راولئ زه همدغه کرکټر ما ځان ته جوړ کړی مخکې نه همدغه کرکټر رالو اوس دا کرکټر به زه ډیلیټ کړم ځکه دا اضافه او زه به دلته راشم د دغې دویم کرکټر چې ما راوستو د ده به زه لوکیشن ګورم چې دا دې په کوم ځای کې وي صحیح ده هماغه لوکیشن ځي زه هم دا دې په صوفه کې ورته کښېني او ده سره دې خبرې کوي صحیح ده نو اوس ریسپونس باید هغه ورکړي د ورته ځواب ورکړو چې هیلو مس نادیا نو اوس راځو دا د هغه ګیسچر دی که نه ګیسچر مین مطلب دا چې د کم پوزیشن کې دی ولاړ وي خفه دی ولاړ وي خوشحاله دی ولاړ وي غصې شکل کې دی ولاړ وي ګوره دا اوس پراوډ شکل کې ولاړله دا د هغه ګیسچر دی چینج کولی شي نو دلته ډیپینډ په تاسو کوي هغه خبرو سره ګورئ هماغه ریلیټډ خبرو د ده هغه ګیسچر چینج کولی شي صحیح ده د باډي پوزیشن دی ګیسچر مطلب باډي پوزیشن دی یادوي نو اوس ګورئ زه هم دا دی خوشحاله وي خفه دی وي مختلف دي دلته ډېر زیات دي که نه اوس ګورو دا انګري غوسه شکل کې اوس ولاړ دی زم چې نیچرل دی ولاړ وي څنګه عادي حالت کې و نو هم تاسو کولی شئ هیپي شکل کې کوئ دا اوس ګورئ دا هیپي شکل کې دی د پوزیشن چې دی اوس هیپي شکل کې دی اوس زه راځم دغه کرکټر چوز کوم چې کوم موږ راوستی و نو باید هغه د سره ریسپونس خبرې وکړي ځواب ورته ورکړي نو هغه الریډي موږ چوز کړی دی تاسو هم دغه کمنټس ته به راشئ صحیح ده داسې خاص په دې کې څه نشم دغه کمنټ او کرکټر به ورته چوز کوئ همدغه کمنټ کرکټر ورته چوز که خو دا به موږ اپلوډ کړو صحیح ده دی اول خبرې دا به مخکې کړو صحیح ده دا به دغه کلیک کوئ 3 ډاټ او دا به بره لاړ شي اپلوډ ډاون اوس به دغه کرکټر موږ چوز کړو او زم چې دا هم دې ورته اوس ریسپونس فیډبیک ورکړي هغه ورته وایي چې های یا هیلو مس نادیا نو دا ورته اوس وایي چې های مسټر ایمل خان نو دغه شان مینولیټ کېږي داسې خاص پکې څه نشته دی صحیح ده نو دا تاسو پلی کولی هم شئ دلته نه دغه شان د ده هغه ګیسچر دی چې دا دې څنګه وي خوشحاله دی خفه وي دي غوسه حالات کې دې ولاړه وي ناسته وي که نه هغه تاسو چینج کولی شئ دلته ډېر زیات دي اوس ګورئ دغه مطلب یو سکسیسفل دغه کې ناسته ده چې یو څه کامیابۍ ته لاسته راوړي نو سو زه به دا نارمل حالت ته واپس یوسم مطلب دا ډیپینډ په تاسو باندې کوي صحیح ده مای ډیر نو زه به دا نارمل حالت ته یوسم دا تاسو نه پلی کولی هم شئ چې یاره دوی د خپل منځ کې کم کمیونیکیشن کړي ګورئ د هغه اواز تاسو نه اورئ دا چې کله پروجیکټ کمپلیټ شي نو بیا پوره تاسو اواز د دې اورېدلی شئ صحیح ده زه نور دې دا خپل منځ کې یو بل څه کمیونیکیشنز وکړي نو دغه کمیونیکیشن به زه مینولي وکړم تر څو دغه ویډیو لینک چې دی زیات نه شي نو بیا به زه تاسو ته هم چې یاره دوی خپل منځ کې یو بل څه څومره کمیونیکیشن کړی دی ګورئ زه دا مینولي ایډ کوم تاسو کتلی شئ دا ټول ما مینولي ایډ کړل چې دوی خپل منځ کې یو بل څه څومره خبرې کړي صحیح ده دغه څه سکرپټ دی د ویډیو لپاره به تاسو خپل ځان ته کریټ کوئ جوړوئ بیا صحیح ده نو زه دغه اوس دلته تاسو ګوره د ساوند باندې که راشئ هغه مختلف ډرامو لپاره چې کوم هغه ساوند یوز کړي کمپلیټ دلته هغه سیریل لپاره چې دی اوازونه شته دی چې دا د کم ساوند دلته پلی کړي ګورئ دا د دوی هغه والیوم دی انکریز کول او ډیکریز کول دي
مطلب دی کې ډیر کار دی چې تاسو کوي په دې کې صحیح ده ډیر پراپر د غزان ته جوړول شي Hello, Miss Nadia. او دا ما پلی کو Hi, Mr. Emil Kanemi. یا کمیونیکیشن Pleased to meet you. I do not think we have met Emil Kanemi. Miss Nadia, thank you. Most welcome. What company are you from, Mr. Emil Kanemi? Oceanside. I am the sales representative for this region. Ah, yes. I know about your company. Your business is expanding very rapidly at the moment. Yes, we are doing quite well. And yourself? Who do you work for? Actually, I work for myself. I am the CEO of a small export and packaging company. We specialize in seafood. سو دغه ویډیو دا به تاسو ځان د سکی سیو به کوي سیده او دغه ټایټل هم دې سره راتلی شي